نو د پروګرام په دې برخه کې د لغمان د خپلواکو ژورنالستانو د ټولنې معاون او د لغمان د ملي راډیو تلویزیون ویاند او خبریال ښاغلی فریدون صمیم راغواړو چې د دریځ لور ته راشي او خپل شعر را سره شریک کړي. ډېره مننه. په لومړي قدم کې ټولو درنو حاضرینو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې ټول لږ روغ او خوشحاله ژوند د صحت جامې پر تن ولرئ. د ویاړ او افتخار ځای دا دی چې دلته خپل د لغمان، ننګرهار، کونړ او د بېلابېلو ولایتونو څخه راغلي شاعران ګورم. یقینا له زړه نه خوشحاله یم چې پخوا له دغه سیمو نه خلک وېرېدل، دلته به د بارودو بویونه پورته کېدل. نن شکر الحمدلله پکې د امن او سولې فضا خوره ده او په خوشحالۍ سره دغه مشاعره ترسره کېږي. له غزل نه وړاندې 3 کرښې دي. وایي تاسو په ایمان لاسونه پورته کړئ. تاسو په ایمان لاسونه پورته کړئ. څوک دي عاشقان لاسونه پورته کړئ. دا ځینې چې بس ځینې خبرې کوي هغه ته مې لیکلي دي. وایي چې بیا که امریکا دلته یرغل کوي څوک دي طالبان لاسونه پورته کړئ. او نه ژوند په دې خبرو نه ارزئ. نه ژوند په دې خبرو نه ارزئ. مه کوئ خفګان لاسونه پورته کړئ. کرښې دې وایي قربان شمه قربان له تا ودان افغانستانه. قربان شمه قربان له تا ودان افغانستانه. ګټلی د میدان په ټول جهان افغانستانه. ته زړه د هر افغان یې او ته ویاړ د هر افغان یې. ته زړه د هر افغان یې او ته ویاړ د هر افغان یې. نازیږي په تا واړه افغانان افغانستانه. په جګ سره درته راشي او په ټیټ سره بیرته لاړ شي. په جګ سره درته راشي او په ټیټ سره بیرته لاړ شي. همدا د ستر حکمت دی قهرمان افغانستانه. او د ټولو افغانانو تمه تا لره دی مشره. د ټولو افغانانو تمه تا لره دی مشره. یعقوب ابن عمر ابن افغان افغانستانه. او که مرګ ته د چا زړه شوی زموږ وطن ته راشي. که مرګ ته د چا زړه شوی زموږ وطن ته راشي. له ماتې سره سم بځي له ګران افغانستانه. او زما زړه یې په تا ویاړم او په هر ځای کې دې ستایم. زما زړه یې په تا ویاړم او په هر ځای کې دې ستایم. فهیم له تا نه واړه شم قربان افغانستانه. له توجه نه مو نړۍ مننه. کور مو دان ژوندي اوسئ. له فریدون صمیم څخه ډېره مننه.